کې همیشه د فاریو یو روایت کې راغلی دی و یو سړی چې د کور د پاسه دویم چت او دویم آبادی جوړه کی د برنو ته आवाज وشي ويا افسق الفاسقين الى اين د فاسقانو فاسقه سکه بر راکېږي استاد لاندې دی زما عزت مند من وهبه نفسه للدنيا ولن تعطيه دنيا الا بقعه والا قطعه ليدفن فيها قسم په الله ک ټول ژوندۍ د دنیا له ور کړله او ټول ژوند دې کوم دې پدې کې ولګو صرف اخره کې به د قوم رضی بدل در کې دوه غزه چې هغه کې ته دفن شي او هغه کې ته خښ شولې ناشنا خبره ده چې د 15 کاله ژوندۍ جوړولو د فیوچر جوړولو د پاره والله العظیم خپل اولادم قرباني او زما عزتمند رشوت مور کوي په کروڑو باندې روپۍ په نوکری باندې ور کوي چې صرف شل 15 کاله ژوندۍ می جوړ شي اما د آخرت په باره کې اس پلانینګ نه کوي او زما عزتمند د جنت خکولو د پاره د جنت د غټلو د پاره دغه د پاره به سنجیده نه دي هغه باره کې به د سی ومړوي بس الله رب العالمین زمنګ د نقل فاصل باندې قبول کی او الله دې موږ برنا حق وبخي او ځا الله رب العالمین زمنګ د ټوټه پوټه عبارت هغه عبادت هغه قبول کی والله زما عزتمند دې ماشوم لږ کم د دریوال نوټ ور کوا د 100 روپو او دې چې په خو بد باندې پويږي او د 100 دغه رنګ چې کم د 100 روپو نوټ ته اخله نه دل درکې هم په دې باندې پويږي نو رب العالمین زما عزتمند په ور کاته خو خدام